السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت اوسئ د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. د معمول په څیر ستاسې کورنۍ دنده باید وکتل شي او کتل کیږي، نمره ورته ورکول کیږي، هغه مو حتما باید راوړئ مو ده ډېر اعلی. او همدارنګه په تیر لوست باندې باید رڼا واچول شي، ځکه چې تیر لوست له نوي لوست سره باید یوه اړیکه ولري او دغه اړیکه حتما موجود وي، ځکه چې تیر لوست یا ستاسې تیر پوهه د نوي پوهې سره یوه ارتباط او یوه اړیکه باید پیدا کړي. ستاسې تیر لوست څه و ګرانو زده کوونکو؟ د ایکوسیستم بیولوژیکي عوامل یا ژوندي عوامل. کوم عوامل دي چې د ایکوسیستم بیولوژیکي عوامل موږ او تاسو ته رابرسېره کوي؟ تاسې درې مهم عامله په بیولوژیکي عواملو کې ولوسته چې یو تولید کوونکي وو، لکه شنه نباتات تولید کوي، موږ او تاسو ته مختلف مواد راکوي، سابه، دانې او نور. بله ډله یې څه و؟ مصرف کوونکي. هغه بیولوژیکي عامل دی چې مصرف کوي، خوري، خوراک کوي، لکه بعضې حیوانات. دا هم بیا په دریو ډلو باندې ویشل شوي چې لومړنۍ ډلې چې مستقیم د نباتاتو څخه کار اخلي، دویمه ډله یا دویم مصرف کوونکي غوښه خوړونکي وو، او دریمه یې هر څه خوړونکي وو چې هم له نباتاتو نه کار اخلي، هم له غوښو نه او هم له دانو نه. همدارنګه دریم بیولوژیکي عوامل د تجزیه کوونکو په نوم باندې وو. مثال یې څه وو؟ لکه بکتریاګانې چې دغه د نباتاتو او حیواناتو اجساد تجزیه کوي. اوس راځو یو بل مهم عامل ته چې د همدې ایکوسیستمونو پورې مربوط عامل دی، چې دا به د بیولوژي د مضمون د اووم د ټولګي بیا هم د اووم څپرکي څخه د یو اویاوم او د اویاوم د کتاب مخونو څخه چې د څلوېښتم لوست کیږي د غذایي زنځیر تر عنوان لاندې به مطالعه کوو، چې د دې لوست مهم موخې به یو ځل بیان کړم، بیا به له خیره اصلي درس ته ورشو. د دې لوست تر پایه به موږ او تاسو غذایي زنځیر وپېژنو، همدارنګه د غذایي زنځیر څخه کار واخلو چې حتما په ژوند کې کار اخلو ورنه، او د غذایي زنځیر د ساتلو هڅې وکړو، یعنې د دې زنځیر د ماتولو هڅې ونه کړو، ځکه چې انسانان کله کله د دغه زنځیر د ماتولو هڅې کوي، چې دغه د ماتولو هڅې هم د غذایي موادو د کمبود سره مواجه کوي، لکه بیرویه ښکار. تاسې پوهیږئ چې ښکار د حیواناتو د له منځه وړلو سبب کیږي، د دوی نسلونه منقرض کیږي. همدارنګه د نباتاتو قطع کول، د ځنګلونو له منځه وړل، دا ډیر مهم عامل دی، هم د حیواناتو د له منځه وړلو کیږي، هم د انسانانو، هم د اوبو، هم د خاورو د له منځه وړلو سبب کیږي. نو باید د دې عواملو ساتنه وکړو، مخصوصا د غذایي زنځیر، چې انشاءالله دغه ذهنیت به موږ او تاسو کې د درس تر پایه پیدا شي. راځو خپل اصلي لوست ته. بسم الله الرحمن الرحیم. غذایي زنځیر. د زنځیر نوم ځکه په دې لوست کې راغلی، یا دا نوم ورته ورکړل شوی چې دغه غذا په خپلو کې سره لکه د زنځیر کړۍ تړلې دي. لکه موږ او تاسو د غوښو نه کار اخلو، غوښه خوړونکي د نبات څخه کار اخلو، نو دا یو بل سره اړیکې لري. یا همدارنګه شنه نباتات
چې په خپله تولیدونکي دي، موږ ته مختلف مواد تولیدوي، دانې، غلې، سابه، خو دوی بیا په خپله تجزیه کوونکو ته ضرورت لري چې د دوی په خاوره کې هغه عناصر چې تجزیه کوونکي تجزیه کوي د هغه خاورې نه همدا نباتات استفاده کوي. یعنې بېرته نباتات ژوندي دي، غیر ژوندي پورې د دوی یوه کړۍ تړلې ده. همدارنګه مصرف کوونکي چې د نباتاتو څخه کار اخلي، بېرته د دوی اجساد په همدې خاوره کې تجزیه کیږي. دا خاوره بېرته له دې څخه کار اخلي او د خاورې نه بیا نبات کار اخلي چې دا په خپله کې سره یو شبکه رامنځته کوي یا یو زنځیر رامنځته کوي. په کتاب کې یو ساده زنځیر تاسې وګورئ، تصویر ستاسو په کتاب کې شته. دا د یو ساده زنځیر یا غذایي زنځیر بیلګه ده. مثلا تاسې ته ګازره ګورئ، د ګازرې نه سوی کار اخلي، بیا د سوي د غوښې نه ګیدړه چې مړ شي بېرته تجزیه کېږي په خاوره باندې. دا یو دوران رامنځته کوي چې بیا د خاورې نه همدا نباتات استفاده کوي، یعنې دا ګازره چې ساده زنځیر همدا ګازره دی، د ګازرې نه سوی کار اخلي، د سوی نه ګیدړ. د دغه ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه یا ارتباطات یوه شبکه رامنځته کوي. یعنې موږ له ژوندي او غیر ژوندي موجوداتو سره یوه ارتباطي شبکه جوړوو. البته دا شبکه مخابراتي شبکه نه ده، بلکې غذایي شبکه ده. د خوړلو، مصرفولو، تجزیه کولو یوه شبکه رامنځته کېږي. یوه تصویر د دې شبکې هم ستاسې په کتاب کې شته دی، تاسې وګورئ ګرانو. دا د ژوندیو موجوداتو یوه غذایي شبکه یا ارتباطي شبکه ده. ګورئ له نباتاتو څخه سوی کار اخلي، موږک کار اخلي، دا د موږکانو تصویر. بیا د سوي څخه ګورئ چې ګیدړه کار اخلي، د موږکانو څخه ګورئ چې شاهین، باز او باښه کار اخلي، او بیا هم د نباتاتو څخه ګورئ چې دغه کوچني حیوانات، حلزونونه او نور ګونګټې کار اخلي. همدارنګه د همدې نباتاتو له دانو څخه ګورئ چې الوتونکي یا چنچڼې کار اخلي. ګورئ چې یا دغه ژوندي موجودات په خپلو کې سره یو نوع شبکې یا غذایي زنځیر یا ارتباطات تشکیلوي چې همدغه ارتباطاتو ته غذایي زنځیر یا غذایي شبکه وایي. نو ګرانو، موږ تاسو نن څه ولوسته؟ غذایي زنځیر. غذایي زنځیر، ساده غذایي زنځیر څه شی دی؟ مثلا د نباتاتو یا تولید کوونکو څخه چې ستاسې په کتاب کې راغلی، د ګازرې څخه سوی کار اخلي، د سوی څخه ګیدړه کار اخلي. چې د ګیدړې او د سوي او د ګازرې ترمنځ یا د نبات ترمنځ یوه غذایي اړیکه شوه، یوه دوران رامنځته کېږي غذایي. یا موږ او تاسو انسانان ګورئ چې له شنو نباتاتو نه غواګانې کار اخلي، غوا، پسه، اوزه. د غوا، پسه، اوزه د غوښو نه موږ کار اخلو، شیدو نه یې کار اخلو. بیا زموږ او ستاسې اجساد چې کله په خاوره کې تجزیه کېږي، د خاورې نه بېرته همدا نباتات کار اخلي چې بیا نباتات شنه کېږي او بالاخره نباتاتو نه حیوانات، حیواناتو نه موږ، له موږ بېرته په خاورو کې
زموږ اجساد تجزیه کیږي یا د نورو موجوداتو جسدونه تجزیه کیږي او په خاوره کې د عناصر خپریږي. د دغه عناصرو څخه بیرته نباتات کار اخلي چې دغه یوه غذایي شبکه رامنځته کیږي. لکه چې تاسې په فزیک کې شاید لوستی چې انرژي له منځه نه ځي بلکې خپل شکل ته بدلون ورکوي. کله زموږ او ستاسو چې خپله غذا هم د غذا نه کار اخلو، غذا په اوله کې کیمیاوي توکي دي چې دغه کیمیاوي انرژي زموږ او ستاسو په بدن کې په حرارتي انرژي بدلیږي. زموږ غړي فعالیت کوي، خبرې کوو، دلیل وایو، کار کوو، په حرارتي انرژي بدل شو. په فزیکي انرژي چې کار پې کوو بدلیږي. همدغه انرژي بیرته چې اجساد خاورې کیږي بیرته په کیمیاوي عناصرو باندې تقسیمیږي. دغه کیمیاوي عناصرو نه بیرته خاوره استفاده کیږي چې دا یو دورانونه رامنځته کیږي چې انشاءالله په نورو لوستو کې به یې مطالعه کوو. دا وه زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست او اوس تاسې خپلې کتابچې پرانیزئ چې تاسې ته کورنۍ دنده در وسپارم. ګرانو زده کوونکو، تاسې به یو بل کار هم وکئ، ځکه چې تاسې یو غذایي زنځیر باید ترسیموئ. رسم به یې وکاږئ د نبات، چرګې او حیوان. غذایي زنځیر ترسیم کړئ چې بلې ورځې ته به انشاءالله وګورم او په راتلونکي کې به له خیره په ایکوسیستم کې دورانونه مطالعه کوو. دا و زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. نور مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.